ملګرو دا چې ګورې دا په درواز کې د نسای ولسوالۍ یوه سیمه ده چې په هغه کې دا مکتب دی او تقریبا د دې 80 کاله کېږي چې دا فعال مکتب دی او په لسګونه صنفه یعنې شاګردان یې ورکړي دي. نو تاسو دې حال ګورئ چې په کوم حال دی. دا صنفونه دي. واقعا دا ډېر د افسوس ځای دی. تاسو په مخکې ویډیوګانو کې د تاجکستان خاوره هم ولیدله چې هغه هم د خپل مرکز څخه لرې یوه پرته سیمه وه. د هغوی خو څومره کار ورته شوی چې داسې کار شوی چې هغه کار زموږ په مرکز کابل او لوی ښارونو کې هم نه ده شوی چې د تاجکستان په هغه لرې پرتو سیمو سرحداتو کې شوی دی. نو دا زموږ د مکتب حال دی. نو سړی واقعا چې لږ احساس ولري ډېر دردمند کېږي. او دا د مکتب اداره ده. دا د مکتب اداره. حقمل صاحب څه احساس دی وکړه د مکتب په لیدو سره؟ خپلواک صاحب خو ورته په سترګو کې اوښکې راغلې.